السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ملګرو کو چر د ټیم د سرینو دا ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ ځکه چې په دې ویډیو کې ډېر خپل پیغام پروت دی او پیغام سره سره مونږ نن ډېر زیات خوشاله او ځکه چې د محمد برډے او زه تاسو ته خیمه چې خلک برډے څنګه مناوي تاسو به قسمه قسم سالګری لیدلې خلک به قسمه قسم طریقو باندې کې کونه به کټ کې ګډاګانې پکې کې ډمان پکې راولي هر یو 2 نمبر کار کوي الله رب العزت ناراضه کوي خو په دې ویډیو کې تاسو ته خیمه چې مونږ د محمد برډے څنګه مناو کړل راځي خپل ویډیو طرف ته خو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او چینل ځان سره سبسکرایب کړئ نو سو گایز ټو فائنلی موږ روان شولو میلې طرف ته په دې غرض باندې چې یو ګډ واخلو هغه صدقه کو خپل یاران دوستان راغواړو په یو ځای باندې لګب شپو لګو او دا غي نمازې واخلو ګاډي ته ورخصتلو د الله تعالی په فضل او کرم سره موږ میلې ته ورسېدو خو چې څنګه ورسېدو نو ډارې خسنین به په دغه ګډانو باندې نظر شو یاره دې کې ځان ګډ اخلو خو چې ورخصتو ګاډي ته نو هغه کې ګډ خوښ نه شو موږ ته راځه بس دا غټه میله ده بل ځای کې وګورو تاسو کدی شي بس سو گایز ټو فائنلی زمونږه دا ګډ خوښ شو خبره مو سره وکړه او دویمه دا خبره چې موږ سره لگزس گاډي نو موږ په کې دا ګډ نشو بوتللې نو هغه ته مو وی چیرې دا ګډ را لتا سو راولې نو هغه سره د الله په خو کې ګډه پیک اپ ته وروخي جوړلو او لوکیشن مور کو موږ وی دا زموږ زیته ډاره کو رسوي او موږ په دې میله کې لک چکر یو وو څنګه چلے ماما جی محمد راوستره دغه د پاکستان ملي نه دی لیدلې دلته ورته قطر مله ہے مدا ګوره تیرانو مړزانو ویلو بچی کمپره نو لړل ټپل ما د څه شي وې کنه پر دې د ملي لګي غونډه کې سفاري دې چرګه محمد نو ماشاءالله محمد د قسمه قسم زناور د ډېر زیات خوشاله شو سم ټوپونه ورته والو تاسو غته شی او دویمه دا خبره چې دا په قطر کې واحد یو داسې میله ده چې مکمل له پاکستان مینه باندې په ماته شي پاکستان کې چې څنګه میلي خو غندي او دا پاکي دي تاسو ګوره هر قسم زناور دی پکې ماشاءالله ای هاي او خو چکر مې پکې محمد لور کړلې او د مشرانو د خلینو تاسو دا یو خبره اوریدلې چې یاره د ماشوم رومبانې درسګاه د مور او پلار غېګه ده رومباني تعلیم بوله مور او پلار ورکیا نو بایجان محمد به یو زناور ته کېنولو او دا غي به ته تعریف کولو تاسو کته شي ماشاءالله سم زیات ورته خوشاله ماشاءالله ټول په کمنټ کې ولیکئ صحیح ده او چینل ځان سره سبسکرایب کړئ ان شاء الله پورا پروګرام د سره ز شریک کوم خو اول په دې میله کې لغون ته چکر وو مکمل له پاکستان مینه به ماتيږي او بل ماشوم دی او ماشوم ورته ډیر زیات خوشاله او پس ټایم موږ راوستره بهر نو سو گایز ټو فائنلی موږ د میلې نه واپس رالو خپل کور خواته او چې څنګه راورسېدو نو ګډم راورسېدو تاسو وګورئ د ګاډي نه مراکوس کو ماشاءالله او کور ته مدن نکو او ماشاءالله محمد وته ډیر زیات خوشاله موږ راځه محمد ته وسره لبیو کا او خو ورته خوشالي وکړه دغه نه بعد په اخر سره حلال وو واه ماشاءالله ماشاءالله بس گایز ټو فائنلی زموږ ملګری را ورسېدل موږ ویل چې بس بسم الله به کو ځکه ته جمعې ورځ ده او بیا نا وخت کېږي بس ګډ مو راو پرځولو او بیا مو اجتماعي دعا وکړه چې الله رب العزت زموږ د صدقه په خپل در کې قبول او منزور کړي او الله رب العزت محمد لا د خوشاله سره وته نیک عمل سره ډېر عمر ورکړي الله دې په موږ باندې دغه شان خوشاله همیشه راولي او په سکرین باندې چې تاسو ته کم کس کاری کنه د تعریف محتاج نه دي تاسو په ډېر خپې جنې ځکه چې په پاکستان کې یو غټ کسابي تیر شوی دی او بس موږ ته راشه نن زمو خدمت لک زمو په کار شو ردی نه سرمن واړه نو بس لګیا شو او خاله ټول ځکه چې راهو کسابي تیر شو بس اسو ټس کې بس شی سنبال کو ګوره ورته او په دې ټیم کې راشه ماوي زه په خپل مبارک چې خره پکې مرا والما تاسو ما کته شي بالکل په سپینو کپړو کې راغلی ته ویلې چې چرته وادل راغلی ما ای هاي ماشاءالله ماشاءالله دا به څه شي دي تاسو پیژنې کو څوک پیژنې کمنټ کوی باقي ما هم د مانځ ټیم موز مو تو کړو لخر سره او داګې نه بعد بیا کې نه استو ټکو سوتریتا ای هاي دا کسابي خو بتاسو پیژنې دا گنجي غونته ماشاءالله خره ټاپ کسابي تیر شوی دي اوس هم دی خو لکه قطر کې دا کار نه کوي ایوه نو یو څو خپل خواږه تر ملګری مودې ته کېنه ول الکه موږ ته ویل چې تاسو کټای کوي او موږ زو ختم تکینو
بس موږ د قرآن مجید ختم شروع کو ملګری کې ناستله قرآن مجیدونه راواغستو ختم مو کو ځکه چې دا ډیره زیاته خوشاله موقع و موږ نه دی په کار چې خوشاله په موقع باندې موږ الله رب العزت ناراضه کو موږ له پکار د چې خوشاله په موقع باندې موږ الله رب العزت راضي کو چې الله رب العزت دغه شان خوشاله په موږ باندې همیشه راولي ختم مو کو له خیر سره او داینه بعد مو اجتماعي دعا وکړه چې الله رب العزت محمد لډیر عمر ورکړي او الله رب العزت خپل مور او پلار ته نیک عمل او صالح حلوي کی بس سره به مونږ خو ما د ختم نه بعد بایجان لګیا او پټی ټکی جوړولې او دا نور ملګری چې کومونو دي هغه خیر اغستل او پتیلې کې خودل اوس پته نشته چې دینه څه شي په خېزو خو د خوراک په سيزونو باندې نه پويګم مثلا په خوراک پويګم نور په خلی بالکل نه راسمه خو ځه بس مړه دا یو پکې داسي سي بس ملګری ماشاءالله پتیلې بالکل ریډي کړله تاسو کته شي الله دې داسې ملګری ارشاله ورکی پاور مو کې خدای خو په دې له 2 غنټې صبر کوي مې دومره صبر زمونږ نه کیږي خو ځبه اوس په صبر وکونو په دې ټیم کې د ماشوم چې ما په کیمرا کې راول مې ولې نه یاره او زمانه زیاده تلوار وته دوه چې کله به دا شی ریډي کیږي ماشاءالله تاسو کته شي بده خو په تله باندې شوله غوخه له خیر سره غوخه خټه ملي او مونږ ته غب شپ لګول او میام راغلو او دا نور ملګری مو او بچا دروغ او چا اختیار او بس روانو غب شپ لګیدو نه په خپل غب شپ کې مصروف وو ما د ملګری ته وی چې راشه مالي یو ویډیو جوړه کا بس هغه ما ته موبایل ونیولو او ما ځان له مزیدار ویډیو جوړه کړله د ماشومان سره الله رب العزت دې نیک عمل او صالح مور او پلار تلوي کې سره ډیر عمر سره ماشاءالله ټول کمنټ کې ماشاءالله مو وای چینل ځان سره سبسکرایب کړئ صحیح ده قربان مو شمه بس او گایز ټوپای دلی او خریدي شولا تاسو کته شي آی خای الګه کله چې په خله کې ته اوبر اغلی کنه ما سره به تاسو سات ان شاء الله زه پیسې درواستم ځان غوخه واخله او خټه ځان له پخه کې سیره چې په مونږه خوشحالي د الله دې پتا سوم خوشحالي راولي ای واه پس ریډي دروړې یار دومره ټیم ولا مور کوا د سوګاش ټوپای نه لیسر به مونږ خوګو خو له خیره سره مونږ روټه او خړله خخ کولې خمزیدار او هپ بر بیٹ باندې او داګه نه بعد بهر وروته مونږ چې یو ویډیو به جوړو کو ځان له مو یو سو ټیک ټاک جوړ کړلې او بل دا خبره چې زمونږ د ویډیو مطلب دا کنه چې مهرباني وکړئ په تاسو باندې څه قسمه خوشحالي راشي نو د خوشاله په موقع باندې الله رب العزت من ناراضه کوي بلکې یو داسې کار پکې کوي ګوره چې نسی خوشوزینه کباب او تاسو خپل خوشحالي منو کې غب شپ مولګوي او الله رب العزت تنم ناراضه نشي نو که چا دا ویډیو تر دې ځای پورې کتلی نو مهرباني وکړئ کمنټ کې ووایئ چې موږ تر دې ځای پورې وکتله او باقي موږ له اجازه راکړئ په نیکسټ ویلاګ کې به ملاویږو د الله په امان